د میدان وردګو یو شمېر قومي مشران د عليپور په قضیه کې حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د ناقانونه وسلوالو د یوې ډلې مشر عليپور د جنایتونو څخه په تنګ راغلي، خو حکومت د نوموړي په قضیه کې بې پرې چلند نه کوي. د غیر مسؤلو او ناقانونه وسلوالو قومندان عليپور پر چور چپاول، غلاو، غیر قانوني پیسو اخیستو، ظلم او قتلونو تورن دی. دوی وایي عليپور لسګونه عام ملکیان وژلي، ټپیان کړي، له مسافرو باج اخلي او ان کوچیانو ته یې هم ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د قومي مشرانو په وینا حکومت تیر کال د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړ، خو 2 ورځې وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال له میلمستون څخه په فاتحانه انداز بیرته خوشي او د ملي امنیت سره د کړو ژمنو خلاف خپلسریو ته یې دوام ورکړ. نو د 600 وسلوالو په درلودلو سره دلته د میدان وردګو ولایت په جلریز، بېسودو، دایمیردادو او همداراز په جلګې ولسوالۍ کې فعالیتونه لري. هر ورځ زموږ بېګناه هیوادوال په ډېر ظلم سره وژني او یا یې له ځانه سره بیایي. بله دا چې له میدان ښار نه تر بامیانو ولایت پر غځېدلي سړک پاټکونه هم لري او له خلکو په زور پیسې هم اخلي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې هم یو شمېر سناتورانو په خلکو د عليپور د ظلمونو څخه شکایت وکړ. دوی له محلي او مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې په دې اړه باید نور چوپ پاتې نه شي او د نوموړي د خپلسري او ظلم مخه ونیسي. عليپور جرم کرده و حکومت محلی و حکومت مرکزی مکلف است که در مورد این شرکت که اکثریت جوانای بدخشان است و سنت و سبای جوانای بدخشان اینجا شکایت دارن پاسخگو به قانون باشن. د عليپور د خپلسریو په اړه د یاد ولایت خلکو او کوچیانو تر دې وړاندې هم څو ځلې لاریونونه او اعتراض یې غونډې کړي دي. هم وایي چې عليپور د دوی خلک وژني، شکنجه کوي او قومي تعصبونو ته لمن وهي. د دوی په خبره عليپور په میدان وردګو کې د پاټک سالارۍ او ملوک الطوایفي دور یو ځل بیا رامنځته کړی چې حکومت هم د یاد حالت څخه یوازې ننداره کوي. د راپورونو له مخې تیر کال د نامسؤله وسلوالو د مشر عليپور کسانو د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ امنیه قومندان له 3 سرتیرو سره تر برمته کولو وروسته ډبولی او یوه شپه یې زنداني کړی و. تیر کال حکومت عليپور د 2 ورځو لپاره بندي کړ، خو نوموړي د خوشي کېدو په بدل کې څېړنو ته د حاضرېدو او حکومت ته د خپلو ټولو وسلو د تسلیمولو په ګډون اته ژمنې کړې وې، خو د معلوماتو له مخې نوموړي تر اوسه هیڅ یوه ژمنه نه ده عملي کړې. واعداست که انسان از سهو و خطا فارغ نیست. در صورتی که کدام اشتباه نموده باشم امیدوارم مقامات جمهوری اسلامی افغانستان مورد عفو قرار دهند. و موږ غوښتل چې د عليپور د کړنو او د خلکو د شکایتونو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د یاد وزارت ویان طارق اریان په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت له قومندان سره اړیکه وکړئ، خو د یاد ولایت امنیتي چارواکو هم زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. د عبدالغني عليپور د فعالیتونو په اړه د ملي شورا په 2 مجلسونو کې د ملت استازو هم بحثونه کړي او پکې له حکومت څخه د نوموړي په اړه د پرېکنده اقداماتو غوښتنې کړي دي، خو وبلیدل شي چې آیا په راتلونکي کې د نوموړي د مهار کولو کوم اقدام کیږي او که نه.